نارنجي جانه تا څنګه نه پیژنو؟ ووایه چې زه څوک یم. نارنجي څنګه داسې خبرې کوې؟ موږ ټول تا پیژنو چې نارنجي یې. خو تاسې ما ځکه پیژنئ چې ما خپل ځان در پیژندلی. بالکل همداسې ده، خو نارنجي دا پوښتنه دې ولې وکړه؟ نن سهار چې راتلم یو کارغه مې ولیده. ښه څنګه دې ولیده؟ په هوا کې و، غږ مې پرې وکړ چې څنګه یې کارغه جانه. پوهېږې راته څه وویل؟ څه یې درته وویل؟ ویل یې سترګې دې لکه چې کار نه کوي، زه کارغه نه یم، باز یم. لکه چې ته تېروتی وې نارنجي، باز و؟ نه، سورابه کارغه و. بیا نو څه وشول؟ ما ته هم غوسه راغله، نو پوښتنه مې ترې وکړه چې که کارغه یې نو دا رنګ دې ولې داسې تک تور دی؟ نو بیا یې څه درته وویل؟ ویل رنګ مې ځکه تور دی چې د سکرو په دوکان کې کار کوم. نارنجي ښایي ټوکې در سره کړې وي. که هر څه وي خو ما ته یې خوند رانه کړ. نارنجي حوصله کوه، ته چې په ټولګي کې ټوکې کوې موږ درته خاندو. له تا سره هم که چا ټوکه کوله نو حوصله کوه. میرویس جانه، زه په ټوکو نه خفه کېږم، خو کارغه ځکه دا خبره وکړه چې ځان لوړ وښیي. دا څه وایې رښتیا؟ او که نه، زما په نظر موږ باید څننه هغسې خلکو ته ور وپېژنو څنګه چې یو، لکه څنګه چې ما تاسو ټولو ته د خپلې ځانګړې ځیرکتیا له امله ځان در پېژندلی. بالکل، تا خو موږ ټول پېژنو چې ځیرک او پوه یې. په دې کې خو شک نشته. زما په نظر کارغه هم ملامت نه دی. ولې ملامت نه دی قاضي صاحب؟ نارنجي جانه مه غوسه کېږه، ښایي نور مرغان به تنګوي ځکه به دا خبره کوي. ولې به یې تنګوي؟ نور مرغان لیوني دي که کارغه مرغه نه دی؟ ورته وایي به چې ته بادرنګ یا ډېر لوړ نشي الوتلی. دا خبره دې هم په ځای ده. زما په نظر که موږ هر یو په خپل حالت ومنو نو دا ستونزه به نه وي. دې خبرې ته خو زما وس تاب شو، ما نه هسې غوسه وکړه. خیر دی نارنجي، که دې بیا ولیده ښه روغبړ ورسره وکړه. همداسې کوم، زه خپلو ټولو ملګرو ته وایم چې یو بل ته سپکاوی ونه کړي تر څو ټول عمر زما غوندې په ځان وویاړي. بالکل، دا چې ته ځیرک او تکړه یې نو باید چې په ځان وویاړې. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام، خیر راغلی معلم صاحب. ډېره مننه، خوښ اوسئ ګرانو زده کوونکو. درنو لیدونکو، تاسو هم ستړي مه شئ، په دې هیله چې تاسې به جوړ، روغ او خوښ به یاست. دا د یو ځل بیا زه او زما ګران زده کوونکي د فزیک صنف په خپرونه کې ستاسو په خدمت کې یو، په دې هیله چې د خپرونې تر پای راسره پاتې شئ. ښه زده کوونکو، اوس دا راته ووایئ چې په څه شي مو خبرې کولې؟ معلم صاحب، زه خو له ټولګیوالو سره په ډېرو شیانو خبرې کوم. نن مو له یو بل څخه دا زده کړل چې باید هېڅ چا ته سپکاوی ونه کړو. آفرین نارنجي جانه، دا خو مو ډېره ښه پرېکړه کړې چې موږ باید هر چا ته درناوی وکړو. همداسې ده معلم صاحب، اوس به نو درس پیل کړو چې لیدونکي به په تمه وي. سمه ده نارنجي جانه چې داسې ده، راځئ د نن ورځې درس پیل کړو په خیر. سمه ده معلم صاحب، نو دا راته ووایه چې په ننني درس کې څه لولو؟ دا چې موږ به د نن ورځې په درس کې څه لولو دا به د لیدونکو سره یو ځای وګورو. زموږ د نن ورځې د درس عنوان دی ګلوانومتر. خو مخکې له دې چې ګلوانومتر باندې خبرې وکړو، موږ به خپلې درسي موخې وګورو. زموږ درسي موخې دي ګلوانومتر، د ګلوانومتر او امپیرمتر ترمنځ توپیرونه. موږ به د نن ورځې په درس کې ګلوانومتر وپیژنو او همدارنګه دا به زده کړو چې د ګلوانومتر او امپیرمتر ترمنځ توپیرونه کوم دي. د فزیک صنف خپرونې درنو لیدونکو او ګلالیو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیرو درسونو کې په برېښنا او مقناطیس بحث کړی و. همداراز مو د برېښنا او مقناطیس ترمنځ په اړیکه هم بحث کړی و. دا چې نور موږ په کومو موضوعاتو بحث کړی و دا به زده کوونکي راته وایي. سهرابه، بل مو په څه بحث کړی و؟ د الکترومقناطیس په بنسټونو مو خبرې کړې وې. آفرین سهراب جانه. میرویس به راته ووایي چې د فزیکي کمیتونو د اندازه کولو په هکله مو څه لوستي وو؟ موږ ویلي وو چې په فزیک کې د هر کمیت د اندازه کولو لپاره ځانګړې وسیله لرو. آفرین میرویس جانه، بیلګې به یې امید ووایي. معلم صاحب، د بیلګې په توګه د برېښنایي جریان د اندازه کولو لپاره له انالوګ او یا هم ډیجیټل امپیرمتر څخه کار اخلو. آفرین امید جانه، دا چې په تیرو درسونو کې مو نور څه لوستي وو په ترتیب سره به یې میوند او نارنجي ووایي. مونږ وویل چې د برېښنایي مقاومت د اندازه کولو لپاره له اومتر څخه کار اخلو. د قوې د اندازه کولو لپاره ډینامومتر څخه او د مقناطیس جهت د ښودلو لپاره له قطب نما څخه کار اخلو. آفرین زما تکړه او خوږو زده کوونکو.
هغه زده کوونکي چې همدا اوس مهال موږ پر تلویزیون ګوري دوی هم باید تیر درسونه له خپل ځان سره تکرار کړي تر څو راتلونکي درسونه ورته اسانه وي. لکه څنګه مو چې په تیرو درسونو کې تاسو ته د اندازه کولو ځینې وسیلې در وپېژندلې، نن غواړو یوه بله وسیله چې ګلوانومتر نومیږي مطالعه کړو. موږ به د نن ورځې په درس کې د ګلوانومتر حساسیت، د هغه د کارېدو ځایونه او د یادې آلې سره د امپیرمتر توپیرونه وپېژنو. خو دا چې ګلوانومتر څه شی دی د لیدونکو سره به یو ځای وګورو. د ګلوانومتر تعریف. ګلوانومتر هغه وسیله ده چې د ډیر کم برېښنایي جریان د اندازه کولو لپاره کارول کیږي. معلم صاحب ډېر جریان ته خو د هر چا پام وي، ښه شه چې د لږ جریان اندازه کولو وسیله مو وپېژنده. همداسې د نارنج جانه لکه څنګه مو چې د ګلوانومتر په تعریف کې ولیدل، د ګلوانومتر په واسطه ډیر کم برېښنایي جریان اندازه کولی شو. معلم صاحب ګلوانومتر څنګه کار کوي؟ مایوان جانه ښه پوښتنه دې وکړه، راځئ سکرین ته متوجه شو. هر ګلوانومتر د یو چوکاټ لرونکی دی چې د محیط په شاوخوا کې یې د ویښتانو غوندې نازک سیم تاو شوی دی. دا چوکاټ په یوه قوه او دایمي مقناطیسي ساحه کې ځای نیسي. کله چې له تاو شوي سیم څخه برېښنایي جریان تیر شي مقناطیسي ساحه جوړوي. نو په دې وخت کې د دایمي مقناطیس لخوا پر کوایل باندې قوه واردېږي او پر خپل محور څرخي. درنو لیدونکو په دې هیله چې راسره ستړي شوي نه یاست، اوس به یوه لنډه دمه وکړو، له دمې وروسته بېرته خپرونې ته راګرځو. له موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو یو ځل بیا د فزیکس خپرونې ته ښه راغلاست. د خپرونې په لومړۍ برخه کې مو ګلوانومتر وپېژانده او په دې پوه شو چې ګلوانومتر څنګه کار کوي. په دې برخه کې به د ګلوانومتر نور اړوند موضوعات لولو. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شئ. چې داسې خوندور درسونه وي، خود به د درس تر پایه راسره وي. همداسې د نارنج جانه ښه زده کوونکو تر دې دمه په درس کې کومه پوښتنه لرئ؟ معلم صاحب موږ ویلي وو چې د برېښنایي جریان اندازه کول لپاره له متر یا امپیرمتر څخه کار اخلو. ګلوانومتر او امپیرمتر څه توپیر لري؟ ډېره ښه پوښتنه دې وکړه سهراب جانه. موږ او تاسو ویلي وو چې ګلوانومتر او امپیرمتر په برېښنایي دوره کې په مسلسله توګه تړل کیږي، خو بیا هم یو څه توپیرونه لري. دا چې دا توپیرونه کوم دي د لیدونکو سره به یو ځای وګورو. د ګلوانومتر او امپیرمتر ترمنځ توپیرونه. امپیرمتر یوازې په برېښنایي سرکټ کې د برېښنایي جریان اندازه معلوموي، خو ګلوانومتر د برېښنایي جریان پر اندازې سربیره د برېښنایي جریان جهت هم راښیي. ګلوانومتر د امپیرمتر پر نسبت ډېر حساس او دقیق دی. امپیرمتر د جریان دواړه ډولونه یعنی ای سی او ډي سی اندازه کولی شي، خو ګلوانومتر یوازې ډي سی جریان اندازه کولی شي. رښتیا هم د سر د پاسه سر شته. ما خو فکر کولو چې یوازې امپیرمتر دا وړتیا لري چې برېښنایي جریان اندازه کړي. او وګورئ ګلوانومتر هم د برېښنا جریان ښه او دقیق اندازه کولی شي. همداسې د نارنج جانه لکه څنګه مو چې په توپیرونو کې ولیدل، د ګلوانومتر یوه ځانګړنه دا هم ده چې تر امپیرمتر ډېر دقیق دی. درنو لیدونکو موږ او تاسو د ګلوانومتر او امپیرمتر ترمنځ توپیرونه وپېژندل. اوس غواړو په دې پوه شو چې ګلوانومتر په برېښنایي دورو کې ولې کاریږي. لکه څنګه مو چې وویل ګلوانومتر د لږ برېښنایي جریان اندازه کولو لپاره په برېښنایي دورو کې کارول کیږي. همداراز هغه نقطه هم د ګلوانومتر په واسطه معلومیږي چې برېښنایي جریان پکې نه وي. معلم صاحب بله ورځ چې ټولګي ته راځئ یوه جوړه عینکې م په سترګو کوه. ولې نارنج جانه؟ ځکه چې زموږ ټولګیوال ډېر تکړه دي او د خپلو استعدادونو له امله په ټولګي کې ډېر ښه ځلېږي. هسې نه ستاسې سترګې وبرېښوي. بېشکه ستاسو په تکړهوالي او ځیرکتیا کې خو شک نشته. معلم صاحب تا مخکې د ګلوانومتر د حساسیت خبره وکړه. د ګلوانومتر حساسیت څه شی دی؟ میرویس جانه ښه پوښتنه دې وکړه. دا چې د ګلوانومتر حساسیت څه شی دی د لیدونکو سره به یو ځای وګورو. له ګلوانومتر څخه د تیریدونکي جریان او د ګلوانومتر په منځ کې د ستنې انحراف ترمنځ نسبت ته د ګلوانومتر حساسیت ویل کیږي. زده کوونکو د ګلوانومتر حساسیت د جریان د حساسیت په نوم هم یادیږي. په یاد مو وي چې د ګلوانومتر حساسیت د اندازه کولو واحد درجه پر امپیر دی. د ګلوانومتر دا عادت مې ډېر خوښ شو چې ډېر نه غواړي په لږ هم خوشحالېږي ځکه خو لږ برېښنایي جریان اندازه کوي. نارنج جانه که څه هم ګلوانومتر د لوی حساسیت په درلودلو د برېښنایي جریان ډېره کم اندازه معلوموي، خو که د ګلوانومتر حساسیت کوچنی وي د برېښنایي جریان ډېر اندازه هم معلومولی شي. معلم صاحب ګلوانومتر په برېښنایي دورو کې په کوم سمبول سره ښودل کیږي؟ امید جانه تاسو ټول سکرین ته ځیر شئ. امید جانه په برېښنایي دورو کې ګلوانومتر په دې سمبول سره ښودل کیږي. په دې سمبول کې وینو چې د دایرې په منځ کې یو وکتور هم موجود دی. معلم صاحب سمبول خو ډېر ښکلی دی
خو چې په دې منځ کې وکتور څه شی کوي لکه چې له کوم فیصد مو څخه هېر شوی دی. نارنجي جانه موږ او تاسو زیاتره سمبولونه وینو چې د هغې په منځ کې یوه لیکه ویکتور یا کوم بل څه وي. ډېری وخت زموږ ورته فکر نه کیږي خو دا ټول یوه ځانګړې معنا لري. زما خو ورته پام کېږي ځکه چې زما فکر ډېر فعاله دی. هله نو اوس ووایه چې دا ویکتور څنګه په دې سمبول کې پاتې شوی. سمه ده نارنجي، سکرین ته ځیر شئ. نارنجي جانه په سمبول کې د ویکتور نښه موږ ته په ګلوانومتر کې د ستنې ښودونکی دی. درنو لیدونکو او د فزیکس خپرونې نازولو زده کوونکو، که مو په یاد وي موږ په تېرو درسونو کې ویلي وو چې په برېښنایي دورو کې امپیرمتر په مسلسله توګه تړو. اوس غواړو په دې پوه شو چې ګلوانومتر په برېښنایي دورو کې څه ډول تړل کیږي. په یوه برېښنایي دوره کې ګلوانومتر د هغې د اندازه کولو ته په کتو تړل کیږي. دا چې دا موضوع ښه روښانه شي نو د لیدونکو سره به یو ځای وګورو. ګلوانومتر په یوه برېښنایي دوره کې اندازه کولو ته په کتو داسې تړو د برېښنایي جریان د اندازه کولو لپاره. که وغواړو په یوه برېښنایي دوره کې برېښنایي جریان اندازه معلومه کړو نو ګلوانومتر په برېښنایي دوره کې په مسلسله توګه تړو. د ولتیج د اندازه کولو لپاره که وغواړو په یوه برېښنایي دوره کې د ولتیج اندازه محاسبه کړو نو ګلوانومتر په برېښنایي دوره کې په موازي توګه تړو. معلم صاحب دا چې زما د ځیرکتیا سرعت د برېښنا په څېر دی نو زما د ځیرکتیا اندازه کولو په وخت په ګلوانومتر څنګه تړو؟ نارنجي د ګلوانومتر تعریف لکه چې هېر شو دا خو لږ برېښنایي جریانونه محاسبه کوي او ستا ځیرکتیا خو ډېره ده. اوهو رښتیا وایې او بخښه استاده څه مې نه ویل. درنو لیدونکو نارنجي زموږ د سم ځیرک او شوخ زده کوونکی دی. په دې هیله چې تاسو ته به یې هم خبرې او کیسې په زړه پورې وي. معلم صاحب دا چې لیدونکي راباندې ډېر ګران دي ځکه داسې کیسې ورته کوم. همداسې ده نارنجي، په دې خبره خو لیدونکي هم پوهیږي. ښه زده کوونکو اوس راځئ چې د ګلوانومتر ډولونه هم وپېژنو. معلم صاحب له دې څخه ښکاري چې ګلوانومتر نور ډولونه هم لري. ګلوانومتر د کار کولو ځای او کارېدو ته په کتو بېلابېل ډولونه لري لکه د متحرک مقناطیس ګلوانومتر، د متحرک کوایل ګلوانومتر او داسې نور. موږ ټولې باید له ګلوانومتر څخه زده کړو. که څه هم دومره پراخ دی خو بیا هم کوچني کوچني شیان له نظره نه دي غورځولي. وګورئ د برېښنا کوچنی جریان هم اندازه کوي. همداسې د نارنجي جانه. معلم صاحب هله نو اوس یې دا ټول ډولونه را وپېژنه چې لیدونکي به په تمه وي. نارنجي جانه د ګلوانومتر دا ډولونه به په راتلونکو ټولګیو کې په تفصیل سره ولولو. اوس نو وار عملي کار ته رارسېږي. مخکې له دې چې عملي کار ترسره کړو یوه لنډه دمه به واخلو. درنو لیدونکو او خوږو زده کوونکو لنډه دمه کوو. له دمې وروسته د درس اړوند عملي کار ترسره کوو. له موږ سره پاتې شئ. قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا د فزیکس خپرونې دوام ته ښه راغلاست. دا دی د خپرونې درېیمې برخې ته راورسېدو. له ژمنې سره سم د خپرونې په دې برخه کې عملي کار ترسره کوو. تاسو په دې فعالیت کې په عملي ډول وګورئ چې ګلوانومتر څنګه په برېښنایي دورو کې په مسلسله توګه تړل کیږي او دا به هم وګورئ چې ګلوانومتر څنګه په برېښنایي دوره کې ډېر کم برېښنایي جریان اندازه کولی شي. خو مخکې له دې چې فعالیت ترسره کړو د اړتیا وړ توکي به وپېژنو. ګلوانومتر، د برېښنا سرچینه یا بیترۍ، برېښنایي ګروپ، وصلونکي لاینونه او سویچ ته اړتیا لرو. درنو لیدونکو تاسو ولیدل چې کوم توکي زموږ په دې فعالیت کې پکارېږي. ټول توکي چمتو دي. زده کوونکو تاسو د فعالیت ترسره کولو لپاره چمتو یئ؟ هو چمتو یو. سمه ده، خو لومړی به زه له تاسو څخه څو پوښتنې وکړم. سهراب جان به راته ووایي چې ګلوانومتر څه شی دی؟ ګلوانومتر هغه برېښنایي وسیله ده چې د ډېر کم برېښنایي جریان اندازه کولو لپاره کارول کیږي. آفرین سهراب جانه. موږ ویلي وو که یو جریان لرونکی سیم د یو چوکاټ په ډول په مقناطیسي ساحه کې کېښودل شي کله چې جریان له چوکاټ څخه تېرېږي څه پیښیږي؟ میوند ته ووایه. د مقناطیسي ساحې د شتون له امله د چوکاټ په اضلاعو باندې د اف قوه عمل کوي او چوکاټ په خپل محور راڅرخي. آفرین میوند جانه همداسې ده. نو په دې ډول یو ګلوانومتر کار کوي. اوس به میرویس او امید ګلوانومتر وتړي. سمه ده معلم صاحب. میوند جان به سویچ روښانه کړي او به ګورو چې څه پیښیږي.
قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ولیدل ګلوانومتر مو په برېښنایي دوره کې وتړلو او ورپسې مو سویچ روښانه کړ. اوس به سهراب جان له ځان سره ادا کړئ چې ګلوانومتر څومره د برېښنا جریان اندازه راښیي. میوان جان ته خپل ځای ته لاړ شه. ډېر ښه. دا د سهراب جان په خپله کتابچه کې د برېښنا د جریان اندازه ولیکله چې 12 مایکرو امپیره شوه. معلم صاحب مونږ ویلي و چې د ګلوانومتر په مرسته د برېښنا جهت هم پیدا کولی شو. دا کار څنګه امکان لري؟ میوان جان ښه شوه چې دا پوښتنه دې وکړه. قدرمنو لیدونکو میوان جان پوښتنه وکړه چې د ګلوانومتر په مرسته څنګه کولی شو د برېښنایي جریان لوری پیدا کړو. که وغواړو د ګلوانومتر په مرسته په یوه برېښنایي دوره کې د برېښنا د جریان لوری پیدا کړو، د ترمینلونو یا د برېښنا د سرچینې د قطبونو په بدلولو سره کولی شو دا کار ترسره کړو. دا چې یاده چاره باید په عملي ډول وګورو، نو میوند او سهراب به دا کار ترسره کړي. سمه ده معلم صاحب. آفرین میوان جان او سهراب جان خپلو ځایونو ته لاړ شئ. درنو لیدونکو او خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو ولیدل چې د برېښنایي جریان لوری له منفي څخه دی، یعنې د ګلوانومتر په داخل کې ستنې ښي خواته حرکت وکړ. کله چې مو برېښنایي جریان بدل کړ، یعنې له منفي خوا څخه مثبت خواته شو، نو په ګلوانومتر کې شته ستنې چپه خواته حرکت وکړ. د ګلوانومتر دا کړنه موږ ته راښیي چې ګلوانومتر په برېښنایي دورو کې په کم برېښنایي جریان سربیره د برېښنایي جریان لوری هم راښیي. خوږو زده کوونکو، ستاسو تجربه پای ته ورسېده، کولی شئ چې خپلو ځایونو ته لاړ شئ. قدرمنو لیدونکو، موږ او تاسو د ګلوانومتر اړوند عملي فعالیت ترسره کړ او ومولیدل چې د ګلوانومتر په واسطه ډېر کم برېښنایي جریان اندازه کولی شو. زما خو تجربه او نننی درس ډېر خوښ شو. خدای دې وکړي چې زموږ لیدونکو به هم له ننني درس څخه خوند اخیستی وي. انشاءالله چې د لیدونکو به هم حتما درس خوښ شوی وي او زده کړی به وي. ښه زده کوونکو، تر دې دمه په درس کې کومه پوښتنه لرئ؟ پوښتنه نه لرو معلم صاحب. چې داسې د زده کوونکو، نو راځئ چې وګورو چې د نن ورځې په درس څومره پوه شوي یاست. ګلوانومتر تعریف کړئ. د لومړۍ پوښتنې ځواب به میرویس ووایي. ګلوانومتر هغه وسیله ده چې د ډېر کم برېښنایي جریان د اندازه کولو لپاره کارول کیږي. آفرین میرویس جانه. اوس د دوهمې پوښتنې په لور ځو. د ګلوانومتر او امپیرمتر ترمنځ دوه توپیرونه ووایئ. معلم صاحب، زه به م یوه پوښتنه وکړم. وکړه نارنجي جانه. دا پوښتنه دوه برخې لري، نو موږ هم ورته دوه شو. همداسې به وکړو نارنجي جانه چې داسې دا، نو په ترتیب سره به یې د پوښتنې لومړۍ برخه سهراب ځواب کړي او دوهمه برخه به میوند ځواب کړي. یو توپیر یې دا دی چې امپیرمتر د دواړو ډولونو جریانونه یعنې ایسي او ډیسي اندازه کولی شي، خو ګلوانومتر یوازې ډیسي جریان اندازه کولی شي. آفرین سهراب جانه. میونده د پوښتنې بله برخه ته ځواب کړه. بل توپیر یې دا دی چې ګلوانومتر د امپیرمتر په نسبت ډېر حساس دی. ځو بلې پوښتنې ته. د ګلوانومتر د څو ډولونو نومونه واخلئ. دا پوښتنه به امید او نارنجي په ګډه ځواب کړي، خو لومړی چې کوم یو ځواب ورکوي دا به دوی په خپلو کې پرېکړه وکړي. معلم صاحب، دا چې نارنجي زموږ د ټولګي مشر دی، نو ځواب به نارنجي ووایي. زه مشر نه یم، زه د ټولګي کشر او نازولی یم. دا چې کشران وروسته وي، نو لومړی به امید ځواب ورکړي. نارنجي جانه، دا سمه ده چې ته کشر او نازولی، خو امید ځکه دا خبره وکړه چې ته په ځیرکتیا او لیاقت کې مشر یې. چې داسې ده، نو لومړی زه وایم د ګلوانومتر یو ډول د متحرک مقناطیس ګلوانومتر دی. او بل ډول د متحرک کوایل ګلوانومتر دی.
آفرین زده کوونکو تل همداسې خپلو درسونو ته پام کوئ او بیا یې تکراروئ تر څو مو په یاد پاتې شي. اوس راځئ د لیدونکو سره یو ځای د نن ورځې د درس پایلې وګورو او بیا به خدای پاماني وکړو. د زده کړې پایلې. ګلوانومتر هغه وسیله ده چې د ډیر کم برېښنایي جریان د اندازه کولو لپاره کارول کیږي. ګلوانومتر د امپیرمتر پر نسبت د زیات حساسیت درلودونکی دی. له ګلوانومتر څخه د تیریدونکي جریان او د ګلوانومتر په منځ کې د ستنې د انحراف ترمنځ نسبت ته د ګلوانومتر حساسیت ویل کیږي. امپیرمتر کولی شي AC او DC برېښنایي جریانونه، خو ګلوانومتر یوازې DC جریان اندازه کولی شي. درنو لیدونکو او خوږو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې د فزیکس خپرونه هم دومره وه. له تاسو ټوله مننه چې تر دې دمه له موږ سره ملتیا وکړه. په دې هیله چې درس تاسو ته ګټور تمام شوی وي. تر بیا چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په لوی او مهربان رب وسپارو.